السلام علیکم محترم وروره. مسله دې دا ده چې یو سړی راغی او د امام سره شریک شو. یو رکعت یا دو رکعته یا درې رکعته ترې تلي دي او د امام سره شریک شو. اوس دا امام په مونځ کې غلط شوی دی، د باندې سجده سهو واجب شوی ده. دا امام به سلام ګرځوي او سجده سهو به کوي. او دا امام چې د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي نو دا وروستو کس به ورسره ګرځوي که نه به یې ګرځوي. دا تارخاني کې دوه صورتونه ذکر دي. یو صورت دا دی چې که دې سړي ته علم او پته وه چې دا امام غلط شوی دی او دا دی د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي، د باندې واجب دی چې سلام وګرځوي او لازم دی پې. او که چېرې بالفرض دته معلومات نه و چې امام غلط شوی دی او دې جوړ د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي، یا ورته معلومات نه و چې دی غلط شوی دی، نو که دی سلام ونه ګرځوي په د باندې هېڅ سباک او هېڅ فیصله دا پې نشته دی، بلکې د باندې سلام ګرځول بیا شته دی هم نه.